الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و مسیلمة الکذاب د نبوت دعوا وکړه د محمد رسول الله سره ملاقات وکړي. د الله د نبی نه دا مطالبه وکړه چې سنه به ورسره زه حکمرانم، زبستا تایید او تصدیق وکړم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ولخت ښکارا کړو د دې په اندازه باندې شی کزمانه غواړي اون تعالی نه در کوم ځکه ته دروغجنې او به د ثابت ابن قیس سره د غړي رغدي خبره وشوي. رسول الله خوب ولیدو چې دوه بنگړي د سرو زرو زما د لاسونو کې واچولې شي، به الله ختم کی معنا داخله بډې زر ختميږي. د نوري سبه اسود عنسی دعوا وکړه عبحلی نمو د نبوت چې تقریبا یو سوګه جنگیلانه پیدا کړل. د رسول الله پر ملګرو باندې تعرضات شروع کړل چې اکثر ملګری به شهیدانم شو. بيد نعمان په نامه باندې ملګری ونیو او هغه اندام کې او قتل کی صحابي ودا. ابو مسلم خولاني ونیو هغه به ورلو غرزه رب العالمین د ورنه جګ جوړ راوېسو. دغه کرامت ثابت شو د رب العالمین قدرت. درسلو قومندانان و قیس ابن مکشن المرادی، فیروز الدیلمی، معاویه ابن قیس، دا دوی بل ما بین کې د اختلافات راغله. چونکی د دې شهر ابن بازان خزه د شړي ځان لبنه کا کړو آزاد البازیه دغه سره ملاقات وکړو، مشوره وکړه چې دا سړی موږ څنګه وژنو. د شپې په اخر یې سګي شراب څکي او قتل به کو. به دا قتل کې او دغه سره دشمنانو ما بین کې وګرځو، دشمنانو ماته وخوړه. رسول الله برغینه خبر شو ویل دا رجل مبارک دی په بیت مبارک دا فیروز چې د شوچت ظالم او کافر قتل کی. ابو بکر رضی الله عنه د اسامه تشکیل برابر کې چې د لړ شي بل قال قیل عمر چې برته ویل چې دا هډر صح حالات دي. کوم دا اوسه مجاهدین د مدینه منورې دارو خلافه نه بار کوښنه څو د تعرضونه کې برید. عمر رضی الله عنه سره دا خبره شریک ده. ابو بکر صاحب سره د څخه انتهایی غوسه شو. وی ویلې چې زړه ژوند او مودین د اسلام د ماتیږي. او ابو بکر عمر وې د دې حدیث دا مطلب دی چې کله وشړي لا اله الا الله ویلې وینا مال ارشه بچتي خو کچیرته تجاوز په اسلام کې به ګور ارشه ختميږي دا وای. څه خلک راځي د ابو بکر رضی الله عنه سره کې نسوي کوم زکات ورنه کوي، که زکات ورنه کوي نو تاسو سره موږ جنگ کوو. ساسو مړي مرداران دي، زنانم غلامان دي، کما زمکه مشه درنونی ولا دا بزمنګي او زمنګ د مړو بدیت مرکوي. دا شهیدان دي ډېر خبره وکړي. د دین ورسه به هغه خلکو عمله وکړه. ذات الخشب علاقه کې به د ابو بکر سره د غوی قواوی د بل سره مخامخ شوې چې دشمن له سخت ماتي ورکړه. تر دې پورې یو سړی او مقرن وستر ګروپان زامن لرل او ټول ابو بکر له ورکړي و. ثابت ابن مقرن، عبد الله ابن مقرن، شعيب ابن مقرن، نعمان ابن مقرن دشمنان الله مات کړ. به جنډي تقسیم پر خالد ابن ولید له، اکرمه ابن ابي جهل له، عمرو ابن شرحبيل له، شرحبيل ابن حسن له، خالد ابن العاص له، عرفه له، علي حزرمي له. جدا جدا علاقه ول تشکیل کړي. جدا بزن سره ول ورکت بکوي. خطبه ویلو عجيبه د دې په طرف باندې مجاهدین ور تشکیل کړو. د دین ورسه به رب العالمین دی عینه ابن حسن لا او طلحه الاسد لا توفیق د ایمان ورکې. د دې صحابت همدې برقرار به پاتې شو. څومره دشمنان شو ټول ختم شو. قران کریم کې رب العالمین فرمای د ابوبکر شه دغه د ملګرو مبارک ویل قیامت پر ورځ باندې به د مخونه پړقېږي. یوم د شورز چې سپین به وجوهن سمخونه او باز مخونه به تک توري. د مخ درانه بارک مخکې موږ دا ویلو او د صدقه منس کول رسول الله باندې ایمان علیه الصلاه والسلام د شپې په تورتم کې جمعتون لتل هجرت کوله د الله نه دعاګانې وخت او په تکلیف کې او درس کول د شړی په غیدونه کې د مخ کې رڼا او زیبې پیدا کړي. سورې فتح کې دا مسله ذکر شوی و چې مراد د نه خو نه کم نه خېلي. چا د شویل د ګشر د ګناګار انسان جهنم لور شي د ټول اندامونه به سوزول کېږي، لیکن دغه د سجدي زینه بچ پاتې چې و اندام دي. چا د قیامت پر سپینواله دی، چا د مخ نورانیت ته کم چې تورواله د تندیو مابین کې هغه به مراد لري. لکه دغه معنا امام بقیم کړي نظم الدرر کې، ابو دردا صاحب هم کړي دا، امام مجاهد هم کړي دا، ابن کثیر هم کړي دا چې هغه معنا خاصه د مقام کې ناروا او غلطه را. الله رب العزت بری دی ابو بکر شه او داغه ملګرو بارک ویری دي چې دا به الله داخل کې په خپل رحمت کې
رحمت ازمن د الله صفت کوم چې دغه د شان مناسب تاویل تحریف تشبیه د شین او مونږ نه کوو مونږ به د شي وایو په قران او سنت کې چې څومره نمونه د رب العالمین ثابت دي دا به مونږ ټول منو کوم چې دغه د اوچت شان سره مناسب دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله د صفاتونو باره کې بسړې د عقیده سره لکه څنګه چې دغه د ذات باره کې عقیده سره رحمت دغه صفت ته اگر که بعض علما به دې تعویل کوي مونږ وی دا د الله صفت ته دغه د شان سره مناسب تقریبا وشبه اسباب الله رسول ذکر کړی دي چې بعض اجمالی په دین باندې چې انسان باندې عملو کې معنا ده قران سنت کې نسل حق خبره کول منځ کول زکات ورکول خلق منزله دعوت ول خلق له زکات دعوت ورکول شرک نه کول د شرک مخالفت کول د مریض پښتنه کوله رب العالمین له جړاګانی الله له سجدي کې خودل د مازیګر منځنه مخې د سلو رکعات نوافل کول بدعت باندې رد کول د صحابه او من زړه کې ساتل د اسلام د شاعر او احترام او اکرام ساتل چې کله انسان مبارک منه په ارزه کې د قران او سنت او درس او تدریس هغه مخ وړاندې بوجي د الله په بندگانو باندې شفقت تقریبا وش په اسباب دي او د انسانانو قران کې رب العالمین فرمایلی دی داخل به ورځ قیامت الله د عرش سوري لاندې کینه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحمت لاندې یو قسم به ورځ قیامت د عرش سوري لاندې ناست ابو بکر او دغه ملګری چې د مرتدینو په مقابل کې اسلحه راوچته کړي و او ډېر سخت مقاومت او مقابله به وکړه دا کوم انسان چې هغه تورمخيري اهل علم فرمایي چې دا مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي اقا انسانان چې هغه ګناګاران دي چې کله سړی ګناه کوي الله به مخکې چې تورواله پیدا کوي به دغه د ګناه موافق دا تورواله چا چې لګولا ګناه وکړه لګاو چا چې متوسط وکړه متوسط او چا چې ډیر وکړه مخه به تک توري کله په ځمانه څومره ګوتې ولې نه وایي بدعت چې کوي چې یو شی دین نه یو د دین جوړ کې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله یو شی دین نه یو د خلک دین جوړ کې وي د کوون کې دا ګمان دي نعوذ بالله من ذلک چې محمد رسول الله خاين دی خاين د دې انسان یو عمل په ورځ قیامت نه قبلېږي رسول الله فرمایي نه به توفیق توبې او نه به نفل قبلېږي نه به دعوت قبلېږي او نه به جهاد قبلېږي عمل فی السنه عمل قليل في السنه خير من عمل كثير بالبدعه لګ عمل د محمد رسول الله د سنت برابر ده به بهتري په نسبت سره ډیر هغه عمل چې د محمد رسول الله طریقه نه ملالي قاری سے فرمایي دا د الله دشمن دی راسړي سفیان ثوری فرمایي چې یو شی کله دین نه یو د خلکو ته دین جوړ کې وي د دې سړي په دې عمل باندې ابلیس د زنا نم زیات خوشالي جنکار سره به توبه وباسي ولکن دا توبه نه وباسي اخوند روزه سے فرمایي د انسانانو په ورځ قیامت د جهنم سپیته الله جوړ کی علم بالله ته والی ځکه دوی تجاوز کړي ذلت الله بدی سرونه باندې ورته کړي قرطبی حسن بصری دا خبره نقل کړي دا او هغه انسانان و چې دا مخونه تور و چې دا مرتد و مرتد دا من شرک کړي او رسول الله دین ناقص غنل او مشرک له مشرکونه ویلي رب العالمین ناروا واسطي و غنل او د قشند الله د دین او دغه د نبی سره دښمنی شروع کړه اعراض ته شروع کړي شهر له کار ویلي يهود نو سره موالات او دوستانی شروع کړي قران کریم بیزتی وکړه د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکړي د الله د دین نه انکار وکړي د ناقص وګڼو د دې وخت پورې خاص وګڼلو ملائکه د الله لوري نه وګڼلې قران د الله کلام نه غني د رسول الله ملګرو سره دښمنی شروع کی قیامت باندې ایمان نه لري د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي به بل عمل د اسلام او د ایمان په نعمت ناشکری د مسلمان په مقابل کې اسلحه اوچتوله خو الله رب العزت فرمایي چې د ابوبکر او دغه ملګرو مخونه به تک سپینی او دغه مخالفینو مخونه به تک توري چې هغه مرتدین دي اهل بدع بدعتین دي او اق انسانان دي چې ګناګاران ابوبکر چې به زه خپل جنگ لازم او سنت تیار کړ مرګ مجاهدین سوار شو علي ابن ابي طالب د ابوبکر رضی الله عنه مخله ودرېدو د محمد رسول الله زمم دی او د کاکا زویم دی داغه د وکی د مهار نه ونی ورته چې اين تصب یا خلیفہ رسول صلی الله علیه وسلم اے د محمد رسول الله خلیفہ چرته رواني هغه دې مرتدینو سره اعلان د جهاد کوم کنه او اعلان د جنگ میکړل وینه شتلې هغه اصرار کو چې زم وېزه به تعالی هغه خبره وکم چې کوم محمد رسول الله تعالی په بدر کې وکړه هغه په دې طریقه چې کله بدر کې میدان د جنگ تیار شو یو طرف د مسلمانانو سره بندي شو بل طرف باندې د غیر مسلمو عبدالرحمن ابن ابي بکر شداد ابو بکر شه بچي هغه میدان لروته وی ویل چې موږ مقابله به څوک وږي ابو بکر شه وروته میدان لجزو نبی صلی الله علیه وسلم ورته د توره دی بند کا تک ورسره لاندې وتی میدان د جنگ کې شهید شونه به موږ ډیر درمن شو ځکه محمد رسول الله سره ډیر امینه و او قانون داري چې څوک د چا سره زیاته مینه لري دغه په فراق او دغه په جدای باندې داخلي جوړل یو خاص درد رسیږي نو کته چیرته په میدان د جنگ کې دې مرتدینو سره لاندې وځي او شهید شي نو به مسلمانان په بل انسان باندې راجمع کېدل دا ډېر ګران کار دی او زموږ د زون له درد ورسیږي
ته بنسي هغه وي زم خو باندې کې چې اسرائیل اور باندې کې دا پاتش دینه دوه خبرې معلومه شو یو دا خبره ته معلومه شو چې امیر دا په اړه معرکه او په اړه جګړه کې حاضرېدل ضروری نه دي لکه ډېر انسانان دا عادت کوي ودا امیر د جبهه په خپل حاضرېږي نو پردي ځامن په ورته شیل کوي ټول دل کړ ور باندې د علي سبدي سیاست نه معلومیږي چې هر وخت کې دا حاضرې په کار نه ده محمد رسول الله مزکا هر غزوه کې نه برخه نه قصه شوا دا قانون نه سنا دویم ته عجیب خبره دا معلومه شو چې کله یو ځای کې مسلمان بادشاہ یو هغه عادلی ادري پر دې اندازه معلومه ده چې دومره کاله به د حکومت کې دغه نه بروسه به ترتیب برابر ولکه مغربیان شي برابر بیا بنو بل سړی انتخابيږي به بروسه بل سړی انتخابيږي نه دغه سړی د مسلمانانو امیر دی او دا چې عادل دی تر څو پورې چې بده کې عادل دی بس موږ اوسو مشرین او چې کله عادل پرې خو د نیم کال تیر کړو یو کال تیر کړو پنځه کال تیر کړي به لړې کول وکړ دي دا دوه خبرې ته معلومه شي ذل قصال اخر شکل ابو بکر شبر ورشد او ذل خشبه هر چا خپل جنډا ورکړه خالد بن ولید دوی دا جنډا والا ولړ شه بنو اسد بنو زبیان لا طلحه الاسدی مرتد پیدا شوی دی هغه د نبوت داوا کړی وای وښنه خالد بن العاص ویل وتلار شام لا عربتين تشکیل کی علی حضرمی ویل وتلار نجران لا اکرم رسول الله ویل بنو حنیفه یا بنو یمامه هغه خو ورشه دغه سری عمرو بن شرحبیل تشکیل کیو شرحبیل بن حسنه دا تشکیل کې نو کړی چې خالد رضی الله رواني ګډیر انتي وخیر سړی خالد شه د جهاد کې دوه خبرې ډېرې ضروری دي خاص کر امیر د مجاهدینو کې یو بدري او بل وخیرته ایواز په وخیرته باندې کار نه کیږي ایواز په بدري باندې کار نه کیږي دا دواړه چې سړی راځم کې دغه نور سره به رب العالمین کومه کوغړنو الله بخښي نتیجې درکې د خپل ملګرو کې دوه ناشنا ملګری انتخاب کړ عکاشه ابن محسن ثابت ابن اکرم وی تاسو د دشمن حالات موږ معلوم کړئ چې په کوم اندازه باندې دشمن دی په کوم ترتیب باندې جګړه پکار ده او څنګه اندازې سره موږ جنگي وکله چې عکاشه رضی الله ثابت ابن اکرم روان شونه طلحه الاسدی سره په یوځای کې لاندې واته مخامخ شو دا دواړه شهیدان کړ د چې شهیدان کړ خالد شه بده باندې څه وسه شو جګړه وسره شروع کړه طلحه الاسدی هغه ورو سلامت دیم قتل کې وی وجلو نو په دې وخت کې کله چې دا طلحه الاسدی داوا وکړه د نبوت او ابن حسن ورته ویلې به مړ محمد رسول الله چې کله ژوند دی او موږ داغه منل کولې شو وسنه د وکانو د پلار خبره کوم نشو منلې ابو بکر خو د وکانو پلار دی سخت خراب خبره وکړي مالک بن نویریم ځان سره پیدا کړ او سجاح التمیمی او زنانه ځان سره پیدا کړ خو چې دوه کله لاندې وته دغه جګړه ډیره سخته شو نو د طلحه الاسدی دی عین ابن حسن لوی مال وحی کیږي د جدا جنگ شروع هغه ته د وحی غم کوي چې وحی کیږي کني کیږي مخ په مرګ مړ کړو وی وحی څنګه کیږي وی وحی دا وشو چې هغه سبب کیږي چې کوم تقدیر کی خو پاتې دا چې نتیجه دار وته چې خلک مات کړو طلحه الاسدی ایمان راوړو عین ابن حسن ایمان راوړو خلکو به پیغور او تعنی ورکولي وی ویل چې اوس موږ په صدق باندې ایمان راوړو صحابه ته دغه برقرار پاتې شو دا قواوی چې کله طلحه الاسدی مات شوی مالک ابن نویره دا شو سړیو چې کله محمد رسول الله وفات شونه د سخت خندا وکړه یره وکړه چې دا سړی خو مړ شو خوشالي په وکړه او دیږي کې طلحه الاسدی له جزستا مشاور ستا ملګری یو بل ملګری زنانم ځان سره پیدا کړ سجاح التمیمیه خالد بن ولید ویل چې دا قواوی خو مات کړي وس د مالک ابن نویره سره جګړه پکار ده موږ له دا معلومات شوې دي چې هغه سره څه قواوی دی په یوځای کې دا پروت دی او دلګېشتا یو ډاله انصار ورته ویل خالد موږ جګړه نه شتلې چې کوم ځمنګ ابو بکر خودلې دی مکه ځای کې موږ جګړه کړې د ایس نور موږ خپل کار دی هغه وی کدا شو زما سره زو کنه چې خو دا سړی وام دا ډېر خطرناک سړی دی د محمد رسول الله په وفات باندې خوشالي کړې د اصلي جګړه د سره پکار ده کله چې هغه روان شو یو ځای پورې چې مسلو کې انصار ویل چې دا خو څنګه امیر دی چې دا چې نو موږ څنګه پاتې کېږو هغه په سونه باندې وخت تورې ونیسي مې زیرا برابر کړو ایس وراله جنگ شروع مالک بن نویره په ځای کې کمین نیول او سخت جګړه وشوه جګړه کې نتیجه دا شو چې ایستاده مالکی دزګیر کې وینو مجاهدینو مړي چې بیواره واړه ولې ری وسو خالد بن ولید په ځای کې نه سورته ویل چې مالک بن نویره دا دی ولکه دا زکات ولې نه ورکړي او تر محمد رسول الله په مرګ باندې خوشاله څنګه وي د طلحه الاسدی تایید څنګه وکړي د مسلمانانو په مقابل کې دا جنگ څنګه اعلان کړی دی دا خبره چې وکړه هغه مرزي شړې او د شینه ویلي چې رسول نبی ومړ استاسو صاحب بده شي ویلي نبی صلی الله علیه وسلم یادو استاسو ملګری دی هغه به دا خبره کوي دا موضوع ګډوډه ولا ته شړې نه خبره کوي هغه بل خبره شروع کی
لکه اوس اکثر خلک یې وسو کو ځان له منځونه بم کوي روزي بم نشي مړ وساسو مسلمانان د شخړې دي چې مې نه پیژنې د شي کارونه وکي او تاسو مسلمانانو دا کار دی تاسو مسلمانان د شي او تاسو مسلمانان دا خالد بن ولید دای خبرو باندې دی خبرو په خالد بن ولید ډیر بد اثر وکړ تورې راوي چې بر سر باندې ور عقل ته تیر ورسو چې ته مرتدي چې کله وګورځه مجاهدون لوي راوړل سره راوړو نیوتی کې په یوځه کې خدا بلتی کې بل ځکه کې خدا دا سره الته کې خدا پاسه په دې کې خو او خوروا ځان لا باندې کړه خلک ورته دا ولي وې د دې مرتد سره د شکار په کار دی قتل د وجل نه ورستا چې نور مرتدین ته عبرت واري چې موږ د خالد بن ولید او د اسلام سره ټکر نه وایو ټکر مو ورته دغه نتیجه بس موږ لکه څنګه چې د مالک بن نویر نتیجه شو عبرت خلکو را ورکو ابو قتاده په دې کې ملګری او صحابي هغه د خدای ظلم وکي ودا ولي وې دې شړې ځانونه کول او د بځه کې ځانونه کېدل رسول الله فرمایي چې په یوځه کې ځانونه کې ګال ته څنګه تاسو قتل کوي بس هم وشلو راغی غیر روان شو مدینه له خپش دوړ ما بینګه بحث شو مدینه منورې له شکل راغی د عمر بن الخطاب سره مخامخ شو ورته ویل شي یا عمر بن الخطاب خالد بن ولید خو مسلمانان وښني مالک بن نویر ځانونه کول واقع قتل کې او بعض وخت کې غیبانه خبره سړی به وړاندېوال او سوال به ډیر مش عمر شپ ډیر انتهاجات غوسه شو لاړه د ابوبکر صاحب خالد واړه ورته ویل چې دی خالد نه بده توره مرته والي ځکه دغه مسلمانانو به توره ایستلې ده دا موږ لګلې د مرتدینو د قتال لپاره دا لاړه مسلمانانو وجلو مالک وجلو ابوبکر صاحب دې ډېر پریشان او شوه دا مسله شو بعض ملګرو د شی ویلې چې خالد دغه په قصاص کې وجلې شي چې ویل د خالد نه پوره انتقام او دیت واخستلی شي چایو نظر پیش کې چابل ابوبکر صاحب د دومره ګرانه خبرنده زباغه طلب کم شکل را طلب کې خالد بن ولید شکل مدینه منورې لراغي وې څومره جامع چې هغه غسل وي هغه ټول د مرتدینو په دیونو باندې لک پاتوي د تور نه دا وینم چې دی او تور پړګه تړلو ګرچا پرې بده پړګي کې دا غشي امد شي ټومبلی و او دام د مرتدینو په دیونو باندې سره و یو ناشنا کیفیت باندې د اثر حقیقت شو نو عمر بن الخطاب شکل ولید ورته ته دریا لپاره دا کارونه کوي دا رسول لپاره تا کړی دي وینو لدی ګورو دي تور لدی ګورو دي غش لدی ګورا خالد بن ولید ډیرو کېر سره هغه عمر صاحب سره هیڅ خبر وانه ولا ډایرک لاړو خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قال هغه تشهود په کیفیت باندې کېنسو هغه ته پښتنه وکړه چې صورت حال دی ویدل پیغمبر په وفات باندې خوشالیم کړی دا او د بده شي ویل چې تاسو صاحب د شي وي او دلته به لدی ظالم طلحه الاسدی په خوا کې مولاړو زکات من ورکو وینه ورکو ما وې اسمه تور بشرا واخص و میوالو نو ابو بکر چې دا معذور وګڼلو وې زه نه معذور کوم ته په خپل ځمانه لکه څنګه چې امیر ويم دقه شر امیر ما پاتې کړ راغله ابو بکر عمر صاحب لا عمر رضی الله عنه دا خبر وکړه چې عمر دا د الله تور د سیف الله دا غلقه په پریش د الله په دشمنانو باندې شي وڅرخي دا زنه شم لري کوله ته مال ودا تل لري کا او زه دا معذور غنم کدا کار چیرته کړي واغه زنون کول دا په خپل کار کې معذور دی د مثال د شه دی د محمد رسول الله په وخت کې خالد بن ولید او جلال رسول الله تشکیل کې بني جزیمه ولا چې کله جګړه شروع شونه هغه مسلمانانو خو تعبیر نشو کوي چې موږ مسلمانانو نه د شي صباحنا صحابي به هغه چاله ویلي چې د رسول الله ملګری ومانه موږ مسلمانانو خالد شه فرمایي خالد شي ګمانو کې دل کې موږ پر رشخندوالو به دا ملګری په دې سجده باندې الله را پرې واته وایو چې نورم سخت رشخندوالو نور سخت قتال په دې کې وکی چې به کې تشګیر واسیران کړ هغه چې به کله وجن عبدالرحمن ابن عوف ورته چې دا څه کوي دغه سجده الله لکه خدای مسلمانان ته وجني رسول الله عليه الصلاه والسلام نبی صلی الله علیه وسلم چې خالد نه کارګزاري واره دا ورته وی ویلي چې د شي کیفیت باندې دا وجلو نو وی ویلي معذوري وګڼو ځکه ته مجتهد ته پر خپل اجتهاد کې مثال حق لونه رسید اللهم اني ابرو مما صنع خالد الله چې خالد کوم کار کړی دی زه په دې کې دغه نه بیزار یم او دا به کې معذور ګڼم دیت به خلکو لور کې نیم دیت پورا حتی تر دې پورې چې دغه کوم غنیمتونه راوړي او په کوم لوکي دوی سپیله او بور کول اغلو کې رسول الله برته ورکی ودا معذور دی دلیل په دې باندې چې مجاهد کله په دغه وخت کې وسړی ته وجل شنه په دې مجاهد باندې قصاص تري او نور باندې دیت شته چې وسړی ونه بساوه کې لاړو او په نو دې ګمان دا و چې دا کافر سړی دی او چې کله تحقیق مې کوم چې سړی مسلمان وختو دی وخت کې د دین دا خبره معلومه شو نه به دا مجاهد په قصاص کیږي نه ورنه دیت اخیستل کیږي او نه ورنه نور مسله کیږي عمر رضی الله عنه ویلي ابو بکر سے صبر دی مالک بن نویر هغه خاندان لا دیت میت وغیرہ دا ورولېګم نو د دې ابو قتاده او خالد بن ولید دا جنجال پس کې راغی جنجال په دې کې راغی چې احتیاط رسول الله په ملګرو کې ډیر زیات دی
ابو قتاده ویل چې د اذان کولو او خالد اجازه کوم چې دا کارونه کړی دي د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکړه اسمکو اسمانونو دا ټول احد مسلمان په قتل کې شریکان شي ملائکه او انبیا او د انسانانو او پیران ولې نه زبر دا ټول جهنم له غرسم مؤمن دومره مهم دی رسول الله فرمایي چې دا رب العالمین د اسمکو اسمانونو ودا چې ختم شي او دا چې رنگ وبنګ شي ودا الله له اسان د نسبت سره دا خبر شي مؤمن دی وجلی شي مؤمن خو مؤمنی رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې علامات چې مرګونه بډیر شي او څوک چې څوک وجني په ناروا باندې وجني د دې قاتل چې څومره نیک عمل دی هغه به ټول رب العالمین برباد هغه به ختم کی په دې باندې د رسول الله پر استهزاء باندې د الله د رسول د قانون په مقابل کې بل قانون لبیک ویل د يهود او نصارا سره موالات او د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي بل دا مسله ورته وکړه اې د چې کوم زنانه وا ام تمیم نو میدله اې د مالک بن نویره هغه خالد بن ولید ځان لپاره نکاح باندې کړ عمر شه ورته دا ولدا خزر په نکاح کړي تشکیل ورکه ورته وی چې لار شه بنو حنیفه ولا اهل یمامه لا لیکن شکل دغه په طرف باندې قواوی روانې دي الته زنانه پیدا شو سجاح التمیمیه چې دا د بنی تغلیب وروا اصلي کې د یمن باشندگانو خو نسوارا په دې ځکه راغلي او په دې خلکو کې دعوت وکي ایسه دا ټول نسوارا شو کله دا ځاتن عربان و دې شیرونه میرونه یاد کړي و بعض انسان معمولی غو د علم یې کمال الله ورکړي هغه د شګمانو کې شمدازه دا پورا کمال والا ذات چې دا هغه یوازې څوک دی رب العالمین دی چې الله تعالی علم درکې ځواني درکړه مال درکې بچی درکړه په دې باندې شکر وباسه نو دې کې شیرونه میرونه د شهادت کړي ونه دي د شګمانو کو چې پیغمبر هم ایشته نه بد دعوی وکړه تقریبا څلور زره جاهلانو دې سره تایید وکړي بیعت وکړي موږ ستا امتین او با شیرونه میرونه به چی ویلي بیا به کله کله نه کې په لم ترغیب ورکو څنګه باطل فرض همیشه د عادت د شکل نه کړم دعوت ورکړي لکه روزي نه عبادت کوي دا کار کوي دا په دې شیرونه کې د شیرونه ویل چې دا ځوانان بالکل د دشمن په مقابل کې تحریک کړه چې دا ابوبکر دی والی په کار دی د شری او د شری محمد ختم شو داغه نه بوت ختم شو زمونږ وخت راغی د مالک اربعی په کور کې کېناست وی ویل څنګه چې لډار په مدینه دار الخلافه باندې عمله کوي کدن تر مخه مخ دا قومونه ویو نو هغه ورته مشوره دا ورکړه وې چې چل به وکړو چې اول بني تمیم ویو دغه نور سره بنو حنیفه ویو بنو یمامه اهل یمامه به ورسره مدینه وې ځان سره ملګری پیدا کوي چې ډیره خره جنگ شروع څلور زره کسان دې په قیادت کې و د بني تمیم سره چې کله وارونه شروع کړل ایسته هغه شکستو غړو دغه نه ډیر کسان اشتراک کړو مال نه تیراوړ اهل یمامه په طرف باندې روانه شو دغه مشر چې په دې وخت کې مسلمه الکذاب مسلمه ابن حبیب الکذاب رسول الله ورته الکذاب لقب ورکړو او دا د جنگیری خلکو چې په دې ټوله دنیا کې د دوی غو وسلوال خلک هم نه د قشن جنگیری خلکو څلوي زره مصالح کسان دلر او سقدریز خلک له بعض قومونه چې هغه سقدریزي اغله چې خپل استخبارات اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې سجح التمیمیه د بنی تغلیبونه څلور زره قواوی را روان کړي دی تاسو وਹੀ سوچ وکي ډی شي شړې دامو چې یو طرف باندې اکرمه ابن ابي جهل راغلي او په بل طرف باندې شرحبیل ابن عمر ثمامه رضی الله عنه راغلي او په بل طرف باندې دام رااله نو دا خو اخو دي خو کېږم لکه د دوه ژوند په دوه پلونو کې شړې منځ کې ګیر راشي به مذاکرات کو خزنه مطالبه وکړه راځه سلوي کسان متراولي سلوي کسان چې کړه د ځان سره راوښنه یو ځای سره وټه کو الته کې نشو غوټه خیمه والي و د مسلمه الکذاب دا کزو مسلمه په دې کې 3 ورځې پاتې شو دا اوس پیغمبران دا باطل پرست دروغجن پیغمبر واغم پیغمبر دلو چې پر دې زنانه سره کېنه حدیث کې راځي عائشہ به فرمایي والله ما مسد يد رسول الله يد امراتين قط قسم په الله چې محمد رسول الله شرط پر دې زنانه سره نه دی لګیدل هغه بیعت په دې شوبه باندې کو وېسما یو خبر یې وی کړل ټول خزل یو رقم تر لاس نشته لاس مې راوېدل دومره حیا په محمد رسول الله کې وا چې کله په لار باندې روان وو تا به د شي ګمان کوله کې پیغله زنانه چې هغه په خپل کوټه کې کور کې دومره حیا نه نو کله چې کینې سونه د مسلمان ورته نبی او هغه ورته تم نبی وی او نو دې مسلمان ورته وی څه خو وای څه دلیل دی هغه نو ډېر چالاک خزه وای خزه هغه مخکې خبرې کول وسو موږ مخکې کړی کنه یو خور د شه د خور هغه شه د خور به خیر وړاندې بوزو خور بدل تراول غړ سړی به د خور بشه رواني بشاره دغه چې ورته وی خزه مخکې خبرې کول خبره خو به نر وکی وته نبی مسلمه الکذاب له وی او وېڅ تعالی دغه وسه بدرته یما نو فاحش انسان خراب همیشه خراب خبرې کوي یو څه خبرې وکړي وې د شی ویلې د نارینه ولا الله خاص اندامونه ور کړی دي او زنانه ولې به پرجنه ور کړی دي
او دوی به خپل مابین کې یو بل سره یو ځکیږي دغه نور سره به حمل لګیږي او به حمل دنیا لرازي بد اخلاق انسان دغه مسلې چې د استاد ذهن خراب یغه دي خبر دماغ ورواوړي لکه یوسف علیه السلام زلیخا دا مطالبه کوله وې څومره مزیدار سترګې دی په دې الله لا ګورم وې څومره مزیدار مخ دی دا مور پر رحم کې الله را کړی وې څومره مزیدار پوزه دی دا وې دا قبر کې اول خبر کیږي به ورته چې حیث لک راشدی بسل الله نو زه دا مد الله نه نشي پټولې نو دا خبره چې کله چا شروع کړي ته پوښه بده باندې چې سړی بزړه کې مرزي دي نو دې چې دا خبره هغه مسلمه الکذاب چې دې کجلی ویلي نو دا کزه خو جذبه کړه لکه د شي تحریکی شیرونه ورته ویلي چې دې قوی شهوانی په حرکت کې راوسه و انت نبی وانا امنت بك و ته پیغمبر او ما پتا ایمان راوړ هغه ورته نکاح نه کو و ډیره خدای نکاح بو ځکه شیطان بشراغه رسول الله فرمای سړیو خدای په وجه کې دریم پات کیږي نه مگر دریم ګړې شیطانی و مہر وسی و مہر غم کوا نو دا درې ورځې دوی په دې خیمه کې عایشی او فحاشی او عریانی وکړه سره ورته وی ډیره ساده کځای تم خپل مشرک او اعظم خپل مشرکوم د عربان بسره اوخرو په دې منځ کې غریب خلک دي تیم جنگ او عظیم جنگ خپل حکومت او ارزم په دې برابر لکه ډیر انسان مشران سره دا غمي پر دې زمون دی وجه لیکي کې د خو وزارتونو او ریاستونو او بچاینه به راځي د دې څخه هم کو چې دا وسنګ څنګه نه کو په جګړه باندې داخله کواشوا چې کله روان شو فوج دوره څنګه چلې ما خو سره نکاح وکړم ما هر کې شي درکړې وېڅ هم در نکړې نه وې ظالم ته څومره عزت منه خزي تاسو سره څلور کسان دي کم از کم سمهر د پاره خو ډیر شي مقرر ول پکار دي ته وای چې مفته نکاح مو سره وکړه بیرته بشرا وګرځي کله خو نه قصر عقلی مسلمه الکذاب له شویل به کزه مہر غواړي به موازین راولای دې کله چې کوم موازین دغه دوه د نفوت د مسلمانۍ داوام کوله موازین شکل راوسو ویلکه محمد څو منځونه پرس کړي در باندې وی پینځه وی دا محمد چې پینځه منځونه پرس کړي بده کې دا دوه منځونه ما تاسو نه ما پر سارو ما خوستن بس دا مہر شو سخت دی فوج وخاندل وی دغه پیغمبر باطل فرس همیشه دغه بسګری چې دی کې ګټو دی کې ګټو دی کې ګټا خالد بن ولید چې وسره مخامخ شو دی د قواوی راوسه او جنگ جوړ شو دومره قوي زدن خالد بن ولید دی فوج لور کې چې ټول تاس نس کړو ختم کړ سجاح اتمیمیه عیسی هغه په کور کې نه او ورکا شو باطل فرس قران کې الله فرمایي دا پشان د زګي یو وخت د پاره عیسی به دا ورکی معاویه رضی الله عنه چې کله به د شام والی چې د غیزنه مشور کړ باندې تغلیب ختم کړ د دې طلحه الاسدی په تایید کې وبله خزه ودرېده اې د سلام د خور غمو چې دا خزه خو کې ودرېده لوا دومره ام زمن نمې ده دومره عزتمن و په خپل علاقه کې دغه پوخ باندې بچ چا لاس ولګول نو به په یوس کې به سلو خان ورکول چې تاسو څنګه د دې بیبي او د بیگم په دې وخت باندې لاس لګولې دي ورکوي سلو خان د خپل هغه قیادت هغه فوج لاس کې واخصو زه جنگ کوم خالد بن ولید چراغ دیم وجل او هغه کې مرده مردار کی فوج مرده تاسو نس کی او به ورته چې اوس په دې طرف باندې امامه په طرف باندې ورشي ابو بکر صاحب اکرم رضی الله عنه له تر هغه خوانه راشه شرحبیل بن حسن له په دې طرف باندې ورشه خالد بن ولید له په دې خوا باندې راشه او د خالد بن ولید قواو نه ورسه ابو بکر صاحب یو دسته یو ګروپ د مجاهدینو ورولېګو چې د شار خوانه په باندې څوک حمله ونی کی الته شورغه مسلمه الکذاب دی دا هغه سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو په لسم کال د هجرت چې کله دا وفدونه راتل وېزه په ایمان راړم خو شرط به کې دی چې ته به ما نبی غني سنه ورسه ودا کجوري ورته کار کړ دیغه څنګه وې دومره تعالی زب کې نشم درکوي او به ورته خوب ویلي چې تاسو بل خدمت لري کېږي د ثابت ابن قیس سره ډیر وګد مجلس به وکي خو اخر اندشي ملامت شو لاړو د خپل فوج راجمه کې ورته ویل خپل کسان وی محمد صلی الله د محمد کسان کم دي په نسبت سره تاسو لا د محمد علاقه کومه په نسبت سره تاسو لا او هغه غریبانان دي په نسبت سره تاسو لا هغه کې پیغمبر پیدا کیږي او په تاسو کې پیغمبر نو تاسو پیغمبر شو قوم ورته بالکل تاسو پیغمبر شو جاهلان خلک دي نو په دې وخت کې وسړی ورته راغی د نبوت داوی شو وکړه طلحه النمیری یده په دې قوم کې ورته آشنا ته پیغمبر وي او باندې شو داسړي وی څوک درته راځي دا واحد څوک راوي ویریس ګنده مسلمه الکذاب ورته شیطان وې د شپې تر ځي کده ورځي وې د شپې راځي هغه ورته قسم په الله چې تسخ دروژن سړي او محمد صلی الله علیه وسلم په حق دی خو قومیت وسله شي دی چې منګه ربيع قبلی زامنیو او محمد صلی الله علیه وسلم د مزر قبلی دی اگر کاغه رښتونه دی ته اگر کو دروغجنې موږ د شی و چې تاسو موږ پیغمبر او محمد موږ پیغمبر نه دی قومیت د خطرناکه مسله ده بعض خلک وایي قوم دی او قوم دی او قوم رسول الله فرمایي دا بدوی خبر دی پرې دی وکته په باطل مولانا خو موږ په قوم کې د ربيع په اولاد کې موږ ستاسو تایید منو تاسو موږ پیغمبر هغه په حق هم موږ قطن نه منو
ابو هريره سے فرمایي په مجلس کې مې ولس کسان ناسو پیغمبر علیه السلام په مونږ باندې راغی په تاسو کې ملګری دی ورزق رب العالمین به جهنم لبوجو داغه به دومره غټ ویل کده او حد غر وي مونږ ټول په ځامن ویریدو وي خپل زده شریدم لکه پاڼه د شره پیدا وي په دې ملګرو کې مونږ د انتظار کوو چې مونږ اکثر ملګری شهیدان شو یو زپاد شم یو سړی بلو چې دا غنم نهارو او لقب د غیر رجالو هغه د همدغه قبيله سړیو سوره بقره وغيرها دا سورتونه یاد کړی و وې چې کوم وخت کې زه په ځان یریدم چې دوه په دوه پاتې شو لکه جزه شم د آخرت غم به سړي سره وې ای صدقه سړي د سوره بقره وغيرها یاد کړی و سره د علم رب العالمین گمراه کې مسلمه الکذاب لویل وې ته پیغمبر محمد پیغمبر نه دی او به څه ویلي وی والله زماري په الله باندې قسمي سمعتو ما د محمد صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي رسول الله به دا خبره کوله چې د نبوت زمو د مسلمه الکذاب په مابین کې شریک دی خو ما ځان له پټ کړی دی رسول الله باندې دومره دروغ ورته دا مسلمه الکذاب دې خبره اوریدل سره په دې باطل کې نورم کلک شو چې او هو زه خو رښتیا پیغمبر اکرم رضی الله عنه خپل قواوی راوستو جنگ شروع شو جنگ چې شروع شو د سره سرویس سره کسان وټول او مصالح جنگیری د اکرامه صاحب سره ګروپ وړي کې مجاهدونو ظاهري شکست خوړو لاړل کوم چې شهیدان واقعم را واخصو هغه مال دفن کړو چې کوم زخمیان واقع ځان سره واخصو وی ویلي چې دې ظالم سره موږ جګړه نه کوو تر څو پر چې خالد ابن ولید رانی شي ځکه خالد صاحب شو هغه د جګړې او ماهر چې شاب ورته رقبه علاقه ذکر کړ چې د شرقبره یعنی پلاني ولایت یا پلاني علاقې له ورجو هغه کې اواره ده یا پلاني ځکه غر ده یا پلاني ځکه دومره اواره ده بغیر د خالد ابن ولید دلیدل ناګه ځنه به تشکیل ورکوي په دې طریقه راشه په دې طریقه او دا خپل تاسو د فتح کیږي خالد ابن ولید چې کله راغی وې دشمن سره څومره قواوی دی سلويک سره خالد ابن ولید سره ډیر لزر مجاهدین په اسونه باندې سوار او شراغ اکرامه شهر مخله وراله وې جدا سه حال موږ تعرض وکړو خو شکست مو خړو وېس خبر نه شو خالد ابن ولید چې اصله کې وته ویل شوخه وکاته یو جیګه غونډې و نه زه وې د ملګرو له ونی ول شدي چې لار شو معسكر دلته جوړ کړي د پاس جیګ زیلا وې الته چې خالد ابن ولید وخته معسكر جوړ کړي خپل خیمه مواله د اق مالک نه ورکه ځان سره وسوه ام تمیم کله کله مجاهد سره څنګه لا مجاهد انسان ځان سره کزم به ول شي خو په دې شرط باندې چې دغه امن وي بیزتی دغه نشي کېدی خالد بن ولید کې وعده دا چې هغه د شپې نه وخت پورې نسو د کېدو منځکه مجاهد سړیو عام وخت کې شریعت دا چې وختي ود کېږي خود شي وخت به بیدار سړی به کې بیداری نو پاس پر خپل معسكر کې نه چې شپې ته کسان مصالحه د مسلمه الکذاب په دلاره باندې تیریږي د خالد بن ولید مجاهدینو ور باندې مټ اړولې دی وریا وسدله ورته دې کوم قبيله نه وي موږ دې یمامه علاقه والای وي تاسو دا خبره کوم چې محمد الله نبی دې کنه قتل محمد الله نبی نه دی وذ الله نبی سوګ دی مسلمه الکذاب مجاهدین له امر کې وي تور راول سرونه ټول نوالو زوي ټول سرونه والو زوي یو کسب کې پرې کو مجاهد نام سپینګری وې دنه به موږ جنگي تکتیکونه زکو خود شي مضبوط او کلک لکه وټړو چې بالکل دی خوشی کې امکان نه نور دا جنگ لاړو د خپل خچلې ویلو می تمیم لوي دي شړې به خدمت کوي ظاهر دامن پردې نه غي خوا او بو خوراک اوسکا نو په دې وخت خالد بن ولید تشکیل برابر کې میمنه الجيش میسره الجيش مخي طرف د لخر روسه طرف د لخر کی طرف د لخر چپ طرف د لخر قلب الجيش من د لخر مهاجرم بکی دي انصارم بکی دي او عربم بکی دي جنگ چې کله شروع شونه په دې کې باز باندې چې نوی راغلی ونی ایمان والا ایست هغه ماتي خوړه شکست ګرځ چې کله شکست ګرځ شونه په دې وخت کې ټول مجاهدین پر ورس راغله ځکه چې یو کس وی چې راغله او جنگ سخت شو نو د نور معاشري خرابې خالد بن ولید ورس شو تر دې پر ودا دشمنان راتلو هغه معسكر د خالد بن ولید مونی ولو د خالد بن ولید کزه ام تمیم د کافرانو تر جیړ کې چې موږ باندې دا والو کو څه دا خو د لوی جنرال د لوی قومندان مخ خزره دی مجاهد ویلې لا تقتلوها می وجنی دي کې جسمه ډېر اکرام کړی دی الله رب العزت بس دې کې د حفاظت مسله برابر ولا انصار مجاهدین له خالد بن ولید له جنگ کومندانو ورته ویلې موږ څنګه خپل امزول له میدان پریدو داس موږ امزول له موږ ورته میدان پریدو والله قسم په الله چې محمد رسول الله په وخت کې موږ د شکار نه کړل لکه ونن چې د کار سره مخامخ شو تقسیم وکا مهاجر جدا کا انصار جدا کا عرب جدا کا خالد بن ولید ډېر خلا مهاجر له امیر وټا کو زید بن خطاب د عمر بن خطاب رور جنډه لاس کې ورکړ واله داغه به شهور سم متصل بل نماینده وټا کو مشری سالم رضی الله عنه انصار له وټا کو ثابت بن قیس رسول الله خطیبه داغه به شهور سم بل وټا کو ابو حذیفه ثابت بن قیس دی پونډي پوری زمکه کې ځان خخ کې وی جنډم دې ما سره ده او دا ځان په دې مناسبت باندې خکې چونه تختم ځان ارکم ته ځان وجه مخ لیکن دي خلکو علماء ورکو د شي قوي مجاهدین
خپل کې په اسماء کې دفن کړي خالد بن ولید شکل دا تقسیمات برابر کړو کسر لوي شامله چې شریع ور باندې وکړه دومره سخت جنگ شروع شو چې بده کې ثابت ابن قیس هم شهید شو ابو حذیفه هم شهید شو زید بن خطاب هم شهید شو سالم هم شهید شو لوی لوی قومندانان لاړ خو دشمن له دومره ماته ورکړه چې هغه یو باغ حدیقه الموت ورته ویلې د مرګ باغچا دې پورې جنگ را ورسېدو چې مجاهدین کله تر ورسېدو په دې کې مسلمه الکذاب هم ناشته یو دم هغه دروازه را بند کړه چې را بند کړه کیږي بچو بارا ابن مالک ورته ویلې وې دې شعر چې ما د دشمن کلا سره مې وخه جو دشمنانو منځ مې ورو غرزوي چې کله دوی په دې منځ کې ما ځان ټوټه ټوټه کینو بس تاسو به راځي خپل بس کار وشي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل يباح د دشمن په مابین کې وردن کېدل او ځان ټوټه ټوټه کول اېدا مباح دی کنه به ډیر روایت کې راځي مکړ یو به د بارا ابن مالک دا واقع ذکر کړی دا و ما جکې نيزي د برابر کړي په نيزو باندې پاسه ډالونه برابر کړو بارا ابن مالک په دې باندې کینو صحابه پورته ورځي کې چې کله ورغه اخوازان ورو غرزو چې کله ځان ورو غرزو ابو دجانه رضی الله عنه په دې کې وو حق سړی چې په احد کې د رسول الله د پاک کړي ورشه ور باندې ځان راټول کې چې پسواره جلده ک جلد القنفذ ودا سرمن د شوله د شکون سرمن هغه په دې کې هغه په دې دیوال نه واوخته خو هغه چې کله ځان را غرزو خپې ماته شو نور مجاهدون ځان ورو غرزول داخل د کلا کې دومره سخت شهید جګړه وشو چې بارا ابن مالک دروازه ځان ورسو خو دروازه اخلاص کړه ځان ټوټه ټوټه کې خو نور ملګرو لوي چې تاسو سره راځي مجاهدین شکل وردن نه وته دغه قوایم دلته دومره قوي سخت جنگ وشو چې ډیر شهیدان مجاهدونو کې مو شو ډیر مرداران پاغوي کې مو شو ملګرو ویل چې اين مسلمه الکذاب مسلمه چرته دی دا شو تور سړی و د شي د اوخ په شکل باندې پیتهونه پوجا دي شي دوه دیوالونو مابین کې 14 دي کې ځان غلې کړو چې ځان اخو وغورځول نو وحشی رضی الله عنه چراغ هغه سړی چې د حمزه قاتلو چې گزار ور باندې د نظام باندې وکینو په دې خېټه کې ویشته پور راورته نظام وست ابو دجانه په سراغه هغه د خپل ماتره صحابه کرامو هغه د جهاد څخه پر ځان غړول کده منځو ورسه زخمونه دي په مات دي خطوره د ابو دجانه سره چې پر سر باندې مسلمه الکذاب ول سره ته عقل توالو نو اېده کده پاس پر بنگلا کې ناسو چغه وکړه واس پین مخه میرا تور مخې سړی وژلې ځکه دا خو حسینو سپین مخه امیر به تور مخې سړی وی وژلې چې کله دشمنان ټول ماتره مات شو خالد بن ولید وی چې امدی زل ټول غنیمتونه راجمع کړي تقریبا په دې غزا کې یو وزره کسان شي مړ شو یو وزره څخه بخله دي شپږ شو کسان باندې مسلمانان سلویک به قاریان و ابو بکر رضی الله عنه چې کوم وخت د مرد دي شهدا ولیدو دي قاریانو یو د ملګرو لوي د قران راجمع کو د شنه ټول قاریان علما مړي شیخ د قران به څنګه شي انصار به ډېر شهیدان شو ابو بکر صاحب چې ویل خلیفۃ الرسول وې د سپرغي غوندې په دې وینو باندې لپټ پر ډګر باندې ټول انصار او د مجاهدین پراته و ابو بکر رضی الله عنه دومره زیات وشل چې داګیر مبارک لمده شو ملګرو لوي ویلې وېزمار فزاد الله قسم الله دې په دې خلکو باندې رحم وکړي دا ډېر عزت من خلک دي محمد رسول الله شکل مدینه نه راغی انصار سمه تکلیف وخړو په دې نور غزاګانو کې انصار سمه تکلیف وخړو او اخر کې دې خلکو دومره تکلیف وخړو الله دې ور باندې رحم وکړي اېدینه دا خبره معلومه شو چې یو دعوت ته وعظ دا منه چې چاله دا کار بد دی او دا خدي کوي منو لکتر کوي نه منو بس خپل صدر اخلا وزا یو دعوت ته دعوت دا منه چې د اسلامو منه کني منه د غیر به ورسره مستقل جهاد دین د اسلام چې هغه په نرمۍ راغلی نه دی تر څو پورې چې د قربانین ورنکړي چې لکه څنګه چې د محمد رسول الله د ملګرو ورکړي وینه به تويږي جهاد بکیږي دغه نه ورسره به دین د اسلام په علاقه او په ځمکه باندې بيدانه فزیکی دا زور مسله ده او بلته دا خبره معلومه چې دشمن سره د شکارونه کول په کار دي چې دانو خلک عبرت والی لکه د مالک بن نویره د اثر راواخصو باغې باندې پاسه ور والکی بلته دا خبره معلومه شو چې دشمن لته شو درس او گزار ورکول په کار دي چې نور دشمنان به هغه گزار نه عبرت والی شو او هو دومره سم گزار دوله ورکینو موږ بس په کار دا چې ټکر ونه وو او د بارا ابن مالک هغه ناشنا حرکت د دین ورسره به کم کارونه وشو په کم کیفیت باندې وشو هغه به ان شاء الله به روان چې څنګه فرض باندې تشریح الله رب العزت محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم